السلام علیکم ملګرو، یو دوه نیوز سره شیر کوم. ډومبنی نیوز دا دی چې دې ځل به په 14 اګست باندې دوه خوشحالیانې وي. ډومبنی خوشحالي دا ده چې په 14 اګست باندې پاکستان آزاد شوی. دویمه خوشحالي دا ده چې بله ورځ زموږ وزیر اعظم شهباز شریف پریس کانفرنس کړی دی او یې کې هغه وویل چې په 14 اګست باندې به موږ اسمبلیانې ماتوي او د حکومت په نگران حکومت ته حواله شي. مطلب د الیکشن ډیټ په دغه شي چې الیکشن به کله کیږي. دویم نیوز دا دی چې تاسو سره یو تقریبا یو څو ورځې مخکې ما د پرویز خټک باره کې نیوز شیر کړو چې پرویز خټک پاټۍ نه وباسي. اوس پرویز خټک باقاعدګۍ سره پاټۍ نه بار کړی دی. اوس به د پرویز خټک دی خو د نوهار نه ودرېږي، نو چې دی به عمران خان نه ګټي یا بیلي. او بله خبره پکې دا ده چې اوس به د پرویز خټک د کردار پته لګي. هغه یو قول دی وی اوے تیرے کردار کی آزمائش تو تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. د پرویز خټک د کردار پته ولګي، لکه داس عمران خان سره دومره کلونه تیر کو، د کې پی کې سی ایم شو، وزیر اعلی شو او بیا په وفاق کې دته د دفاع وزارت ملو شو. نو د شخصیت پته به د جبې نه لګي چې د عمران خان پسې خبرې کوي، خو خبرې کم قسم کوي، لکه نیگیټیو به خو لګي خو د لږ لحاظ به کوي که نه به کوي چې د سره ما ښه وخت تیر کړی دی یا ښه عزت یې راکړی. حالانکې دی ډېرو پاټو کې پاتې شوی، دا د دپاره څه نوې خبره نه ده. د پرویز خټک خو همدا ریکارډ دی چې یو ځای کې حالات خرابېږي بل خوا